مونږ نه کېلي احترامات ملګرو د پښتو یو نوی فلم وی راغلی دی شاهد خان پکې د فرست ایئر طالب علم دی د کالج یعنی چرګ دی یو خو را سره د فرست ایئر خپل تجربات شریک کوي او بینګ چرګ یا بینګ اف نیو کمر کم فولینګ چې کېږي بیوقوف جوړول یا ټیزینګ ټریسپاسینګ کېږي په کالج کې آیا د هغې ښکار شوي یې که نه او ما ویل دا غوښته چې د پښتو آخري فلم تاسو کله کتلی دی او لومبی فلم درته یاد دی که نه آیا د پښتو فلمونه ګورئ او که نه ګورئ مشر شهزار جیلاني دوه درې پوسټونه په دې حواله کړي دي چې دنیا ډېره بدل شوه او د بر صغیر دومره زرخیزه سیمه د فلم او د آرټ حوالې سره او زمونږ د هیروګانو دا ګیټ اپ او د دوی د فلمونو نومونه او د دوی اداکاري او د دوی نوي هیروګان لکه نه را پیدا کېږي نوي اداکاران یا فنکاران دې میدان ته نه راځي یعنی ښه د روشن خیالۍ باندې مبني فلمونه جوړوي د ټولنې د بدلون دپاره فلم جوړ کړي د خلکو د پرمختګ د ذهن سازۍ دپاره یعنې ښه فلمونه جوړ کړي لاندې په خلکو مختلف قسم تبصرې لیکلې وي چې رکشا یونین هم دغه قسم فلمونه خوښوي یا دا چې د خلکو چونکې خوښ دي نو یو بل پوسټ بیا مشر دام کړی چې فلمونه د خلکو په خوښه باندې نه جوړېږي انډیا والا کم زمونږ نه تپوس کوي چې یا زمونږ د مرضۍ خو هغو یو انګل پکې ږدي آرټ پکې وي او د پرمختګ یا د ذهن د پراخېدو د نوي فکر د نوي سوچ یا فیکشن فلمونه چې د انګریزۍ په زه ووایم نو هغو کم زمونږ نه تپوس کوي خو بیا هم مونږ خوښوو ولې په هغې کې نوی انګل وي نوی روح وي پکې د معاملاتو یا د ساینس فیکشنز چې دي نو هغه سړی اټریکټ کوي یعنی انډین فلمونه کله زمونږ نه تپوس کوي یا د پښتو پخواني فلمونه بیا دا هم لیکلي چې پخواني فلمونه چې کوم دي در خیبر دی عجب خان افریدی د پښتون توره دیدن کوچوان یا داسې نور زما اوس په ذهن کې نه راځي تاسو ته به زاړه فلمونه یاد دي هغې کله زمونږ نه تپوس کړی یا زمونږ د مرضۍ مطابق جوړ کړي یا زمونږ د موجوده پریفرنسز یا لایکس او ډسلایک په بنیاد جوړ کړي نو دا خبره واقعي اپیلینګ ده او زړه ته پرېوځي او بل دا چې آرټ خو وي د دې لپاره چې جدت راولي یعنی پروډیوسر یا فلم ډایرکټر یا آرټسټ به نوی رخ متعین کوي نوي انګلې به ګوري نوي ترجیحات به خلکو ته مخامخ کوي بیا د خلکو دا خوښه ده چې هغه ترجیح څومره زر قبلی نه قبلی د ټولنې هغه ټولنیز رخ څنګه قبلی نه قبلی دغه یو بیل بحث دی خو په دې باندې بحث پکار دی چې د پښتو فلمونو ته نوي اداکاران ټیلنټډ اداکاران او اداکارانې ولې نه راځي او د دې ګندګۍ شاته د دې روایتي دا کم زاړه هیروګان چې اوس پاتې کېږي او یا بړاره قسم کوي او یا دا خاص غوندې کلتور وړاندې کوي د دې شاته ممکن د ځینې استخباراتي خبرې هم وي یا انټلیجنس بنیادونو یا دا کوم چې منفي ذهن سازي ده یا منفي عکاسي ده نو شاید د دې شاته پولیټیکل موټیوز هم وي یا ځینې خلک دانستنه غواړي چې نوي فنکاران راشي ښه فنکاران چې هغه سافټ امیج کریټ کړي د یو قوم یا ورته وړاندې کړي داسې نه چې نورو ته دې وښیي خو موږ ته یو سافټ امیج د هیرو باره کې د ویلن باره کې د ژوند باره کې د ژوند د مختلفو ریویو باره کې راته نوي انګلې نوي سافټ امیجز راته یا زمونږ د انکلکیټ کړي یا انټرنلایز کړي راته یا راوښیي راته چې ژوند څنګه کېږي بځای د دې چې هغه زړې خبرې چې ټوپک زما زیور دی او ټوپک زما توره زما ښایست دی او دا کیسې نو لکه دا د بحث په دې باندې پکار دی خو تاسو راته ووایئ چې پښتو فلمونه ګورئ نه ګورئ اول کله کتلی اخري هم کله کتلی ستاسو د خوښې کوم فلم پکې شته که نشته ستاسو د خوښې اداکار کوم پاتې شوی دی پښتو یې که نه اداکاره بیا دغسې ډانسونو دا معیار چې دی نو دې کې هم خبرې شته په دې ټولو موضوعاتو باندې وخت په خبرې کېدی شي هغه بیا دپاره پرېږدم فلحال دغه د درې پوښتنې راته ځواب کوي یو څو عمومي تصویر راته مخامخ راشي کورم ودان